الوتکو باره کې بسم اول به دا الوتکو باره کې هم دا خبره دوی ډېره کوي. ګورئ الوتکې موږ فیض حمید ته نه سوی پرېښودی. کابل ته څوک راغی؟ فیض حمید راغی. کابل ته څوک راغلل؟ د پاکستان شبه نظامي قطاعات راغلل، د بدري قطاعاتو په نامه باندې. دا اوس کابل له چا ډک ده؟ له پاکستانیانو ډک ده. زه دغه نن سهار له یو چا سره غږېدم، د هیلث له سیکټره یې راته وویل په ټولو انټرنیشنل ارګنایزیشنونو کې سینیر پوسټونه پاکستانیانو ته ورکړي، هغه پالیسیانې جوړوي د افغانستان د صحت د خرابولو لپاره. تاسې باور په خدای وکړئ د هیلث سیکټر کې شروع کړې ده دغسې کارونه چې البته په دې باندې له تاسو نه هیله کوم سبا یا بله ورځ یو بحث ونیسئ چې په دغو مسایلو باندې دا ډاکټران وغږېږي. تاسې باور په خدای وکړئ د افغانستان د نسل په تعقیم باندې کار کوي، د نسلونو په تعقیم باندې، د مور و ماشوم مړینې ته په افغانستان کې سیستماتیک کار کوي. زه دغسې یو چا ته چې له پاکستانه په رڼا ورځ راواوښت، ما د ملک تیاري ورکړې وای، د ملک توپونه مې ورکړي وای. نه تاجکستان دښمن ده، نه ازبکستان دښمن ده. دې په ځای چې د دښمن په لاس کې زما وسله د هر چا په لاس کې دی، خو د دښمن په لاس کې دی نه. دا خو هغه څوک چې طالب خپل بولي، طالب افغان بولي، هغه به دا خبره کوي چې دا وسله موږ طالب ته ورکړې وای که نه وای ورکړې. زه خو درته وایم او په الله قسم درته کوم چې دا د پنجاب سپي یم لا نه دي، خپله پنجابیان دي. د پردي سړي ته سړی خپله وسله نه ور پرېږدي. زه چې دغه پاتې یو پوچه کوم وای ما ده ته نه ور پرېښود ځکه دی دښمن ده. او موږ بیا هم دا صلاحیت لرو، یعنې د دې اشرف غني په یوه امضا کې والله بالله دا زور ده چې په یوه امضا باندې بیرته دغه 40 الوتکو په مقدار پیسې په یوه ورځ درته راپیدا کړي. هغه په دغه حد کې د افغانستان د دولت هر سړی په دغه حد کې کفایت لري چې افغانستان ته د غومره سرمایه په یوه ورځ راوړي، او پخوا یې هم راوړي. دا شی موږ ثابت کړي دي. خو دا ده چې زه یې پنجابي ته نه پرېږدم. یا اول خو چې مو ورته پرېښي وای لکه دا 8 الوتکې چې وغورځولې، دا نورې به تر اوسه 10 نورې غورځول سوي وای، خو دا نورې نسي الوځولی. په هر صورت هدف مې دا دی چې یا به د افغان په خلاف استعمالېده، یا به یې بیا چېرته راغورځولې، د موږ پیلوټان به یې په زور ورته کېنولي هغه به ورسره شهیدان کېدل، یا به یې لاندې په کورونو په دې راغورځولې ورور لاندې به یې خلک پرې باندې شهیدانول. زه ولې خپل دښمن ته خپله وسله په لاس ورکړم؟ هر څوک خو زما دښمن نه ده، دښمن خو مې له پاکستانه راواوښت. خلاص دا خبره خو په همدې کې ده. پاتې شوه دوی د دوو جهادونو وسلې پاکستان ته یوړې. یو ځل په اول ځل باندې د سیسیو غونډ، د ځاځیو غونډ، د سپینې شګې غونډ، د شمشاد غونډ، د چهارسیاب په چهارسیاب کې 400 BM41 دستګاوې او په زرګونو د BM12 دستګاوې او په سلګونو زره مهمات دا دوی پاکستان ته ویوړل، ورک یې کړل. ته له دوی پوښتنه وکړه، ورته ووایه د مجاهدینو سټینګر خو ټول تاسې ته در پاته و، ټول سټینګر د مجاهدینو تاسې ته در پاته شول. تاسې په د تېر 20 کاله کې ولې یو سټینګر استعمال نه کړو؟ څه م کړل؟ ټول دوی پاکستان ته ورکړي.